سورة هود دریاتیا آیت پوری خبر شیوه او واقع د لوط علیه السلام و دغه د قوم بیان شیوه وصلی الله رب العزت شعیب علیه السلام تذکیره کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا او لقلوا من مدين ولو ترور داوي شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويا قوم زما بندگی خاص کی اللہ لرا ما لكم من اله غیره نشتی تاسو لرا سوک حقدار دا بندگی سوا داغنا ولا تنقصوا المكيال والميزان او مکموی پیمانا او تلا انی اراکم بخیر یقینا زئینم تاسو لرا پا خیر کی یا پا خیر سرا خیر نمراد التمالداری ده ایچ اللہ دل خمالون در کری دنیا دمانی پراخ کری دل سر دا دوکی دراکی کوئی وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أو يقينا يريد أن يبتاسو دا عذاب دا ورزي راقيرون كنا هذا عذاب شلاقين التيختنكي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أو أي قوم زمان بركوي بإمانة أو تلا بالقسط بإنصاف سرة ولا تبخسوا الناس أشياءهم أو مكموي دخلكنا شزون داوي دخلكنا داوي حقونا مواي داوي مالونا مواي ودو شعيب عليه السلام پا قوم کی غټ و فساد داو چاہی تذکر مخی شو سورة عراف کی چی دیو پناب طول کی کمی کو او حدیث کی رضی چی ہر کلی و قوم پناب طول کی کمی زیادے شروع کی نو اللہ عذابون پرائسی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زی پزمک کی فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم باقی منده گٹا دا اللہ یا باقی منده شیزون دا اللہ وردی تاسو لرا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان دیو معنی دا چی دی دوکو دراکو تس ضرورت دا کم حلال گٹا چی دا ستاسو دا پارا پورا دا کن دا گورا دا یا دا چی یوازی پیسی گٹر خو پدی طریقه نکی کی چی لازم بکی دروغ و ظلم بکی زیاده بکی دی طریقی دی حلالی چی دا غیل طول پکار دی درشان یوازی دا حرام رزق خودره چی تبسی من دوه حلالون دیر دی نو حلال گتا وما انا علیکم بحفیظ او نیم زبتاسو ساتون کی زمان کارسیب اگر تاسو خبره در رسول دی نیمانی منی تغی صحب دا سر اللہ کی قالوا او یاوی یا شعیب اے شعیبا الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا اے موستا حکم کئی تاتا چی پریدو من آغسا چی بندگی کولا پلارانو زمون او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پرید دا چی وکو پا معلوم اخبرو که هاگا سچ من دیگوارو یعنی مطلب دا خواہ خوی شعبا یعنی تا چی دا موزون و دا عبادتون من تخیه اگر من تبدا خی چی من پریدو دا پلار نکلارا و دا زمون پا دی معلومو کی چی دا من کم مرزی کو دا پریدو و دا دی طول غټه مسله د پلان کې کلار او د دې سره د پکې زیاتی مسله دي چې د معلومه کې چې کوم زمون مریضي چریږي دم پرې انك لانت الحليم الرشيد یقینا ته خامخه ډېر صبر او خيار دغه صفت نه کړې دي ته مذاق کوي دې استهزاء وي هغه ظالمانو د الله په نبی پوری استهزاء وکړه لکه څنګه چې ته سړی ته د غصې له وې ته ډېر خيار دا مطلب ته صفت کې چې ته خيار دیز که وی مزاق کو پاگا پوری خواهی تو دیر صبر والا و دیر خیال سڑای خواه چی تنم توی چی رپلار نکلار پرید یاده چی دی مطلب چی تو پخپل گمان پر دیر خسڑای قالو یاغا یا قوم اے قوم زما ارائیتم ان کنتو علا بینت من ربی اے سوچ کرده تاسو که یم زب اختار دلیل زما در رب در طرف ورزقنی منه رزقا حسنا او را کرده یمات در اخبر طرف رزق خیستا یعنی مطلب دا دے چی کچرتا اللہ رب العزت مالا ایک دلیل لا کردی وحی رات را لگلی دا مطلب دی بید اخبر طرف نرالا خیست رزق را کردی خیست رزق مطلب چی حلال روزی را کردی دا پراخ رزق را کردی نبوت علم دا طول رزق دی اے ما سر بدا مناسب گی چی دستا سو دا خوشحالور دا پارا
هغه سوونه چې الله په ناراضه کیږي دا مناسب یعنی اوس تاسو خوشحاله کوم تاسو ته چې نه پلار نکاله راونیسئ په معلومه کې چې څه کوي ستاسو خپله مرضي ده او ناراضه کوم هغه رب چې دومره رحم باندې کړی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او نه غواړم زه چې مخالفت وکړم ستاسو نه هغه کار ته چې منع کوم تاسو د هغې نه یا بله معنی دا ده او نه غواړم زه چې لاړ شم ستاسو نه هغه کار ته چې منع کوم تاسو د هغې نه یعنې زه چې تاسو د کوم کار نه منع کوم نو زه به پخپله نه کوم که تاسو دا سوچ کوئ چې دی زموږ دپاره منع کوي نو ګوره ستاسو چې زه د کوم کار نه منع کوم نو زه به پخپله هم نه ورځم د دې ځای کې دا فایده راووته چې عالم او داعي هغه چې د خلکو ته څه بیانوي ولو به پخپله عمل کوي کله عمل لازم کله لازم نه بعض کارونه واجب دي هغه به لازم کوي بعض مستحب دي سنت دي خو د مستحب او سنت کې هم کوشش کوي چې وي چې د خلکو لپاره نمونه وګرځي او هغه عالم او داعي اثر نه کوي په خلکو چې وایي یو څه کوي بل څه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت نه غواړم مګر اصلاح کول څومره چې طاقت لرم زما کوشش ده کوي لکه دا فایده وروته چې ما استطعت څومره طاقت لرم انسان د وس مطابق به کار کوي الله به دې تپوس هم دومره کوي چې وس دې څومره وما توفيقي الا بالله او نه دی توفیق زما مګر په الله دی یعنې که کېږي نو دا به د الله له طرف نه توفیق دلته دو فایدې یو د انبیاو عجزي چې ځان ته نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی دویمه ده هر کار کې د الله نه مرسته غواړه چې الله توفیق یې راکړه چې الله یې توفیق در نه کړي نه کړي نو موږ دلته ناست یو سړي ځکه دا راځي چې زه څوک یم دا ټول د الله رب العزت توفیق ته چې نه درکوي والله دلته یو سکڼ هم کېږي علیه توکلت خاص په هغه مې ځان سپارلی دی ویلیه انیب او خاص هغه ته به ورګرځم ویا قوم او قوم زما لا یجرمنکم شقاقي په ګناه کې دیوانه چې تاسو لره دشمني زما داسې نه چې زما سره په دشمنۍ کې ورننوځي په دې ګناهونو کې اخته ای یصیبکم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح په شان د هغه عذاب چې رسېدلی قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم صالح او قوم د هود علیه السلام او قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد او ندى قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لري او تاسو ته نږدې واستغفروا ربكم وبخلق غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ هغه ته ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما رحم کوونکی ډېر مینه کوونکی دی هر نبي ګوره قوم ته د استغفار وایي ودلته د الله څومره ښایسته نومونه رحیم و ودود ذکر شوي مینه کوي رب العزت او رحم کوي او چې څوک د الله درله ورشي په اخلاص سره الله رب العزت خالي لاس الله رب العزت خالي لاس نه واپس کوي بشرط دا چې څوک ورشي په اخلاص سره قالوا يا ابوي يا شعيب يا شعيبه ما نفقه كثيرا مما تقول نپوهیږو موږ په ډېرو د هغه خبرو چې ته یې وایې داسې ظالمان دي چې هر څه سره ختم شو نو موږ ستا په خبرو نه پوهېږو شعیب علیه السلام دلته خطیب الانبیا ویلی کېږي د انبیاو خطیب فصیح او بلیغ انسان او نبي و پیغمبر که چې ده په خبرو دوی پوه نه شو نو چا په خبرو وپوه شي لکه زموږ په دې امت کې هم داسې شته ته به ورته ښه واضح خبرو کې دی ور پوه نه شو ښه پوه شوي خو داسې نور څه د ویلو نه وي نو ګوره په دې د الله نه څوک نشي خلاصېدی چې زه به الله ته لږ زه پوه شوی نه وم په دنیا موږ څومره ښه پوهېږو دا زه اوس تاسو سره لګیا یم قرآن درته وایم په دې کې څه دي چې موږ پرې نه پوهېږو یو سړی زه پرې نه پوهېږم ضرور به وایي خلک یو سړی پوه هم نه شي خو په یو مسله به پوه نه شي په دوو مسلو به پوه نه شي نو دا بس خلک پکې رښتیني چې هغه وایي زه پوه نه شم ما پوه کا دا چې مطالبه کوي چې ما پوه که پوه شي چې دی غواړي چې پوه شي په دا چې څه وایي یاره پوه نه شو د ده خبرې بدلې دي زموږ بدلې